درنو مسلمانانو ورونو او خويندو د لمانځه شروع کول نو مخکې لمونځ کوونکي ته پکار ده چې څنګه د خپل بدن او جامو پاکي او صفایي وکړي او خپل زړه هم درنګ د دنیوي کارونو او خیالاتونو پاک کړي ځکه چې د اوس د خپل رب جل وعلا شانه حضور ته درېږي او له هغه سره عرض او نیاز کوي هو اوس هم د لمونځ نیت دې فکر دې د مانزه د ادا کولو د لوی خدای جل وعلا شانه لپاره دلته به د رکعات شمار ذکر کړی که سنت وي فرض یا نفل او داسنو بیا به د وخت نوم ذکر کړی یعنی او به وایي سحر مازدیګر او داسنو بیا به وایي مخ د کعبه شریفه په لوري الله اکبر ګرانو مسلمانانو ورونو او خويندو دلته یو خبره ضروري ده چې یادونه وکړم هغه دا چې کفار همیشه په مسلمانانو انتقاد کوي چې مسلمانان هم یوې تورې خوري ته یعنی یوې تورې کوټې ته سر کته کوي او عبادت کوي یعنی بیت الله شریف ته یعنی ولې موږ ته مشرکان وایي چې موږ بوتانو ته عبادت کوو خدا څنګه ده هو دا څنګه ده بلکې موږ په خپل نیت تړلو کې وایو چې مخ می د کعبه شریفه په لوري یعنی په طرف د کعبه شریفه نو اوس د دې دغه غلطه انګرنه چې موږ تورې کوټې ته سجده کوو دا څنګه ده بلکې موږ یو الله ته سر کته کوو صرف هغه لوري ده موږ قطع د دې عبادت نه کوو د نړۍ نقشه له ټول نوړانه مسلمانانو جوړه کړې ده د دې نقشې لپاره کعبه د نړۍ په مرکز کې واقع ده لدې وروسته کله چې مغربي ساينسدانانو د نړۍ نقشه جوړه کړ نو هغوی د دې رخ چپه پچټ کړ یعنی چې مسلمانانو په خپل نقشه کې قطب جنوبي اوچت او قطب شمالي لاندې کېو نو دې قطب شمال پاس او قطب جنوبي لاندې کېو مګر الحمدلله کعبه بیا هم د دې نقشې په مرکز کې پاتې شو هو مکه بیا هم د نړۍ په مرکز کې پراته ده همدارنګه د کعبه د نه عبادت یو اهم ثبوت دا هم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابه کرامو د کعبه په بام یعنی چت باندې ودرېد اعظم به کو او خلک به د لمانځه لپاره راوستل هو اوس نو د کفار څخه پښتنه پای چې وشي چې کوم شخص د خپل معبود پر سر ودرېدل خو کوي آیا ودرېدای شي آیا کوم بت پرسه د خپل بت لپاسه ودرېدای شي او هغه خو کوي هو زما فکر دا د دې خبرې کافي ثبوت دی چې مسلمانان کعبه خپل معبود نه ګڼي یوازې یو لور دی او عبادت یو الله جل وعلا شانه لپاره کوي چې په دې نړۍ کې په دې سترګو نه لیدل کیږي هو قدرمنو او معزز مسلمانانو ورونو او خويندو په هر صورت کلمه چې نیت وتړه لاسونه په غوږو پر اوچت کړي له الله اکبر څخه وروسته به خلاص په چت لاس کېږي او د سجدې ځای ته وګوري او د الله پاک حمد به سبحانك اللهم وبحمدك ای زما الله ستا ذات حق دی ته د صفات لایق وتبارك اسمك او ستا نوم ډېر د برکت دی وتعالى جدك او ستا لوی ډېر لوی ده ولا اله غيرك او ستا څخه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته ورسته بعد اعوذ بالله او بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ز پناه غواړم په الله جل وعلا شانه د شیطان شر شوی څخه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله جل وعلا شانه چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی بیا به د فاتحه سورت یعنی الحمدلله وایي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ټول ستاین یوازې د هغه الله دی چې د ټول کائناتو پالونکی دی الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان او ښه بخښونکی دی مالک یوم الدین د حساب او کتاب د ورځې څښتن دی إياك نعبد وإياك نستعين اے الله موږ یوازې ستا عبادت کوو او خاص ستا څخه کومک غواړو اهدنا الصراط المستقيم یا الله موږ ته روغه او سمه لار وښیه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دها خلق لار چې تا په انعام کړي رټل شوی دي او لارې نه دور کړي یعنی نه لار د ګمراهانو بیا یو صورت یا کم تر کمه لکتر لګا درې آیاته باید ولوستل شي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ووایه اے محمد شان دا چې الله یو ده
الله الصمد الله بے پروا دی لم يلد ولم يولد الله ته هر شی محتاج دی، نه یې څوک زیږولی او نه هم له چا زیږېدلی دی، ولم يكن له كفوا أحد او نشته دغه الله لره برابر سیال هیڅوک. په قیام کې به د سجدې ځای ته ګوري او د دواړو پښو ترمنځ لږ تر لږه باید د څلورو ګوتو په اندازه فاصله موجوده وي. د دواړو پښو پنجې به د قبلې لوري ته وي. د سورت نه وروسته به ووایي الله أكبر. الله ډېر لوی ده. رکوع ته به ولاړ شي. رکوع به داسې کوي چې د شا وروستۍ حصه ملا او سر د تختې په شان برابر او هوار واوسي. سر به ډېر نه ټیټوي چې شا دې اوچته ښکاره سي. د دواړو لاسونو په ګوتو به خپل ګونډې ونیسي. ښځه به دومره ښکته کېږي چې فقط لاسونه یې زنګنو ته ورسېږي. بیا به ښه په کراره لږ تر لږه کم نه کم 3 ځله ووایي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. زما لوی پروردگار پاک دی، زما لوی پروردگار پاک دی، زما لوی پروردگار پاک دی. سمع الله لمن حمده. خدای پاک اوریدلی دی د هغه چا څخه چې حمد ووایو. ربنا لك الحمد. ای زموږ ربه ټول تعریف او ستایش تعالی دی. هو بیا به سجدې ته راشي. بیا به سجده په داسې حال کې ترسره کړي چې لومړی دواړه زنګنونه به پر ځمکه ولګي، بیا به د دواړو لاسونو پنجې د غوږونو په برابر کېږي، بیا به پوزه او تندی دواړه پر ځمکه ولګوي، د دواړو لاسونو څنګلې او مړوندونه به د ځمکې نه پورته او ګېډه به د ورنونو نه جلا یعنی جدا ساتي. د لمونځ کوونکي د ګېډې او ځمکې ترمنځ دومره ځای پکار دی چې د وزې وړوکی بچی د هغه لاندې د تېرېدلو امکان ولري او د ښځو لپاره ورنونه د ګېډې سره پیوسته کول او پښې په ځمکه باندې غوړېدلې پکار دي. هو بیا به سجدې ته راشي. الله أكبر. لږ تر لږه به 3 یا 5 ځله ووایي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی. الله أكبر. هو جلسه ته بلار شي، یعنی د دواړو سجدو ترمنځ کې نسل په داسې شان شي ښه پوره کینی او د بدن اندامونه ښه تقرر ونیسي. د چرګ د ټونګي په شان سجده سره نموز نه سختېږي. بیا به الله أكبر. ووایي دوهمې سجدې ته بلار شي. 3 ځله به ووایي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی. وروسته به الله أكبر. ووایي له سجدې څخه به پورته شي. له سجدې څخه به په داسې حال کې پورته کېږي چې لومړی به تندی او وروسته به لاسونه پورته کوي. د دواړو لاسونو په پراخ نیولو پنجو به ګونډې ونیسي او قیام ته به پورته شي. الله أكبر. ووایي اوس یو رکعت پوره شو.